د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ د کرنې او مالدارۍ وزارت په هڅو د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو لپاره د کورني او بهرني بازار موندنې په موخه د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو په مهم نندارتون کې ګډون کوم. افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې له نیمایي زیات وګړي په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې بوخت دي او له دې لارې هم حلاله نفقه ګټي او هم د هیواد په ملي اقتصاد او اقتصادي وده کې د پام وړ ونډه لري. او تر ټولو مهمه دا چې ځانونو ته یې په خپله کار پیدا کړي او پر دولت یې فشار راکم کړي. افغانستان د حاصلخیزو ځمکو، پاکو اوبو او متنوع اقلیمي شرایطو په لرلو سره د کرنې په برخه کې د پام وړ ستر بالقوه ظرفیتونه لري. له دې امله زموږ په هیواد کې په هر موسم کې د مختلفو محصولاتو په برخه کې کرنیز فعالیتونه ډېره ښه نتیجه ورکوي. په ننني نندارتون کې په نړیواله کچه مشهور د افغانستان مختلف کرنیز او مالداري اړوند محصولات نندارې ته وړاندې کیږي چې په دې کې د کرنې، باغدارۍ او مالدارۍ پروسس شوي بېلابېل ښه کیفیت لرونکي محصولات، تازه او وچې میوې، زعفران، طبي بوټي او نباتات، غلې دانې، مثمر او غیر مثمر نیالګي، کرنیز تجهیزات او نور محصولات شامل دي. دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې زموږ د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو لپاره د خرڅلاو کورني او بهرني بازارونه پیدا او لا پیاوړي کړي او په دې توګه به وکولی شو چې د خپلو محصولاتو څخه لازم حمایت وکړو. له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت په بیا حاکمیت سره په هیواد کې د غیر رسمي اقتصاد فعالیتونه په پراخه کچه راټیټ شوي. د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شوی او د بدیل معیشت مختلفې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د کرنې او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په موخه مسلسلې هڅې کوي چې د کورنۍ محصولاتو د ملاتړ او د وارداتو د تعویض مناسب سیاستونه پلي کړي. د کرنې میکانیزه کولو په برخه کې مهمې برنامې تطبیق کړي، اوبه مدیریت کړي، د اوبو لګولو سیستمونه معیاري کړي او د بزګرانو لپاره نورې مهمې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو داخلي محصولات مو د هیواد په داخل او له هیواد بهر د سیالۍ جوګه وګرځي. په دې سره نه یوازې زموږ د خواریکښو بزګرانو ژوند ښه کیږي بلکې د هیواد اقتصادي ودې او پراختیا سره هم د پام وړ مرسته کیږي. موږ اړتیا لرو چې خپل محصولات سیمهییز او نړیوال بازارونو ته ورسوو. په نړیوالو بازارونو کې هم زموږ د محصولاتو لپاره پراخه تقاضا شتون لري، خو دا چاره هغه وخت ډیره ښه مساعده کیږي چې د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو کیفیت، بسته‌بندي، پروسس او زنجیري ارزښتونه پیاوړتیا ته توجه لا زیاته کړو. په دې برخه کې له محترمو بزګرانو، مالدارانو، تجارانو او پانګوالو هم غواړم چې د محصولاتو معیاریتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اسلامي امارت په دې هڅه کې دی چې د کورنیو کرنیزو او صنعتي محصولاتو لپاره داسې بدیلې لارې او مستحکم مارکیټونه پیدا کړي چې پر اقتصاد محوره پالیسۍ ولاړ وي او د ماشومانه سیاستونو تابع نه وي. الحمدلله تر ډېره بریده په دې هڅه کې د بریالیتوب خواته روان دي. افغانستان د کرنې په مورد کې د پانګونې بې شمېره فرصتونه لري. د معیاري پروسس، بسته‌بندي او په معیاري توګه بهر ته د صادرولو موارد هغه دي چې پانګونې او پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ
محصولاتو د زنجیري ارزښت د پیاوړتیا په برخه کې هر ډول پانګونې ته هرکلی وایي او د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په مخه هر ډول همکارۍ ته چمتو دي.